د خان واده. له خوبه راپاڅېدم، د ډول او سرنې اواز مې تر غوږ شو او ډېره لویه ورا راښکاره شوه چې ډېر خلک ورسره خوشحاله روان وو او د خان په واده کې یې لاسونه غورځول. زه هم له دوی سره ملګری شوم او په ډېره خوشحالۍ کې مې ځان شریک کړ. د دې ښادۍ د ډول او سرنې غږ تر ډېره لرې ځای رسېدو او ډېرو خلکو پکې اتڼونه کول. چا به ډزې کولې، چا به آسونه ځغلول، ځینو به ټوکې او مسخرې کولې. په دغسې خوشحالیو کې ماښام تیاره کلي ته ورسېدو او ډولۍ د کاله په مخ کې کته شوه. د کلي ښځې په ډېره خوشحالۍ راغلې او د ډولۍ پرده یې جګه کړه. همدغه وخت خندا او خوشحالي په غم او ویر بدله سوه. غم ځایه غم او ژړا ته پرېښودو او دا معلومه شوه چې دغې ښکلې ناوې چې خان 80 کلن ته یا 14 کالو نجلۍ ورکړې وه، هغې د خپلې ازادۍ لپاره ډېره لویه قرباني ورکړې وه او دا اجباري واده ملا یې ماته کړې وه. د دغه حال په لیدو د هر چا په احساس کې بدلون راغلی او موږ وپوهېدو چې کله جنازه هم په ډول او سرنې وړي او په غم د ښادۍ ګمان کوي. په دنیا کې ډېر داسې غمونه شته چې د خوشحالۍ په ډولۍ کې پټ دي او د خلکو په شعور او تمیز مسخرې کوي. زما یو ملګري په دغه ورځ وویل، په رښتیا چې خوشحالي څوک په زور او جبر په ډېرو پیسو کور ته نشي وړلی، مګر خان لا تر اوسه په دغه حقیقت نه دی پوه او خوشحالي په دغه ډول غواړي.